هغه زه چې به پر یاره هره ورځ تاله درتلمه، هغه ته چې به پر یاره هره ورځ ماله راتللې. هغه زه چې به پر یاره هره ورځ تاله درتلمه، هغه ته چې به پر یاره هره ورځ ماله راتللې. هغه مونږ چې پرې د یو بل سره ښې کړي وعدې وي، هغه مونږ چې پرې د یو بل سره ښې کړي وعدې وي، اوس په هغه لاره یاره نه اوس زه درځمه تاله او نه ته راځې اوس ماله، نه اوس زه درځمه تاله او نه ته راځي اوس ماله. خبر نه یم اخر داسې څه زما او ستا ترمنځ را پیدا شو چې مونږه. خبر نه یم اخر داسې څه زما او ستا ترمنځ را پیدا شو چې مونږ د یو بل نه لرې بوتلو، دومره لرې د یو بل نه چې څه حد یې معلوم نه دی. لا محدود فاصلې دي، د وختونو تقاضې دي، لا محدود فاصلې دي، د وختونو تقاضې دي. نه به ستا په خیال کې راشي، نه زما په خیال کې راغلی. اوس به ټیک هغسې کېږي څه چې دوی غواړي جانانه. زه مجبور یې کړم دې ته چې دې وباسم له خیاله، چې دې هیر یا وعدې کړم، هر ارمان په اور پسې کړم. ته هم ټیک دغسې وکړه، ما هم وباسه له خیاله چې شي خلاصه دې جنجاله. هر ارمان په اور پسې کړم، ته هم ټیک دغسې وکړه، ما هم وباسه له خیاله چې شي خلاصه دې جنجاله. چې ارمان د دوی پوره شي د یادونو ډیوه مړه شي، چې ارمان د دوی پوره شي د یادونو ډیوه مړه شي، بیا به کینې په قلاره. خو چې ستا د هر ارمان په مرۍ غلی شي لاس کېږدي، بس د دغه وخت دپاره دواړه لاسې داسې رېږدي. بیا چې ما غوندې د یاره کړي په ژوند باندې ستومانه، نو ارمان د هغې لارې به زما غوندې هم وکړي. بیا یو په دې د زړه نه تر د حلقه پورې راشي، هر ارمان چې دې پناه شي، خو چې ساه دې وارخطا شي، خپل راشد به درته یاد شي، دوه روحونه به آزاد شي. هر ارمان چې دې فنا شي، خو چې ساه دې وارخطا شي، خپل راشد به درته یاد شي، دوه روحونه